السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټولو ملګرو سره نن یو څو ضروري خبرې کول غواړم. ارزي تور کو څوک په کال لا غوښتل راتلل غواړي هغوی ته هم کال کوم. خبرې نور ډېرې نه اوږدوم. د ټولو نه مخکې دا ویډیو شیر کې ټارګټ کلینګ څوک کوي، دا کم خلک دي چې دا پښتانه وجني، دا خلک وجني، دا انسانان وجني. آخر ولې وجني دا درته زه نن وایم. لکه څنګه چې د محمدزاده شهید سره ظلم وشو، څنګه چې د باجوړ هغه قاري صاحب سره ظلم وشو، داسې په پیښور کې پرون یو دوه پولیس والا په کومه طریقه شهیدان شول، په کومه طریقه هغه ټارګټ شول. د ټولو نه مخکې دا چې څومره ملګري انلاین دي دوی ته زه یو وړوکی شان ریکویسټ کوم، برای مهرباني دا پیغام دومره شیر کړئ چې دا خبرې هر هغه چاته ورسي چې زما دا خبرې د هغه په مزغو کې پرتي. لکه ډېر خلک تپوسونه کوي او پوښتنې کوي. ویډیو شیر کول ډېر زیات ضروری دی. محمدزاده چا شهید کو دا هم درته وایم. په باجوړ کې امیر صاحب چا شهید کو دا هم درته وایم. په پیښور کې دوه پولیس والا چا شهیدان کړ دا هم درته وایم. نشه ولې عام شوې ده؟ نشه سریام ولې خرڅېږي؟ په کالج په یونیورسټو کې ولې خرڅېږي؟ دا پولیس والا څه کوي؟ د پولیس والا ډیوټي څه ده؟ د پولیس والا کار څه دی؟ پولیس والا تنخواه د څه څیزه لري؟ تاسو ماته د ووایه. دا ویډیو مخکې شیر کې دا پیغام شیر کول ضروری دي، ځکه چې هر هغه څوک خبر شي چې کم نا خبره دي. اوس زه تاسو ته وایم چې دا نن زما په دې پیج کې زما نمبر شته. صحیح شو؟ زما په دې پیج کې زما نمبر شته. په دې ټیم کې به کال نه کوئ چې کم پولیس والم پر رشوت گیر کو 10 روپۍ دی ولې نه 10 روپۍ چې رشوت لري د هغې یو کلیپ کوي او ماته واتساپ کوي. دا هغې وړوکې شان کلیپ کوي زما په واتساپ را لېږئ چې کوم پولیس والا چا سره ظلم کو، چا سره زیاتې کو، بېګناه تنګو، په زولې په عذابو، نو د هغې نه لږ کلیپ کوي او هغه ماته په واتساپ کوي. د ټولو نه مخکې دا خبره ضروري وه. اوس درته زه وایم په باجوړ کې قاري شهید شو. د دې نه مخکې 2 کاله مخکې دغه قاري باجوړ قاري صاحب ورور چا وفات کړو، په هغې کې تو راتو په دغه ورځ ورته د ورور اصل قاتل معلوم شو چې زما د ورور اصل قاتل څوک دی. هغه یو لیټر راواغېستو، لیکلې پې وکړو او راووتو، د سرکاري محکمې نه راووتو، په ګیټ کې مړ شو، شهید شو. په ګیټ کې ویشتو، هغه ته کاغذ میلاو شو، کاغذ یې راواغست، د ورور قاتل ورته ښکاره شو، په ګیټ کې شهید شو. اوس تاسو ماته د ووایئ چې په دې کې انتظامیه شامله ده او که نه؟ دغه کم قاتل چې ولاړو، دا کم ټارګټ کلینګ والا چې ولاړو، په ده وخې راله، په ده د اسمانه خو وخې نه ده راغلی که نه، خو سرکار ورسره میلاو دی، ډي سي میسي ورسره میلاو دی، دغه پولیس ورسره میلاو دي. میلاو دي که نه دي میلاو؟ تاسو په خپله په دې لږ سوچ وکئ. ولې دا خلکو په دې خلکو باندې وخې راځي یاره؟ دا څه پیریان دي دوی سره؟ زمونږ پولیس والا ډېر کمزوري شوي دي. زه دا خبره کوم چې د نشو والا دومره زور دی چې زمونږ د ادارې کمزوري کړي دي. کو چیرې زمونږ په ادارو کې طاقت پاتې وي، په دې کې پاور پاتې وي، په دې وردی کې پاور پاتې وي، نو اوسه پورې به د پاکستان نه د نشې نوم نشان روک شوی. خو اندازه داسې لګي، معلومیږي داسې چې کم سړی چرس پوډر، اپیم، آیس، دا پوډر، دا نشې خرڅوي، هغه ډېر زورور دي. هغه ولې زورور دي تاسو ته پته شته؟ هغه دومره زورور دي چې هغوی د خرڅ نه مخکې په پولیس کې خپل دومره کسان په رشوت ځان سره عادت کړي دي چې هغوی کلیعام خرڅوي. کلیعام پکې پولیس ته رشوت میلاویږي، کلیعام پکې بته پولیس ته میلاویږي، کلیعام یې د پولیس په سلا پر رضا باندې کوي. کو چیرې زمونږ پولیس صحیح شو، کو چیرې دغه وردی والا سم شو، ډېر ایمانداره پکې شته. ګورئ ښه، زه ګورې نه یادوم، زه هغه کرپ خلک یادوم، زه هغه بېغیرته خنزیران یادوم چې د یو څو روپو دپاره د بل زندگی تباه کوي، د بل ژوند تباه کوي، د بل خاندان تباه کوي. قسم نه چې په کور کې د یو نشهی پیدا شو نو خاندان دی لکه چې تباه شو. وروره پولیس سمول غواړي. موږ د پاکستان د پوج نه د خپلو ادارو نه دغه ریکویسټ کوو، دغه ورته سوال کوو، دا ورته منت کوو
چې خدای او قرآن ته وګوره د دې سیس خلاف په خپل اکشن واله ځکه زمونږ پولیس دومره کمزوري شوی هغه دغه خلکو نه یریږي هغه دغه خلکو په دباو کې دي هغه دغه خلکو ځان سره په دغه سیس کې شامل کړي په پرسنټیج خبرې ختمې کړي دي چې د سلو په مال خرڅي سلويخ تانه ته شپېتا غي ته زیرورا دا خو کلیام ار چاته وي مخره ته پته د هر یو سیس رورا بل یو داسې سیستم کول غواړي چې زمنګ پتاڼو کې د مرزا په کرسي باندې د پوج او سپۍ دی ولې نه چې دغه پکې کینی رورجانا د مردان جیل کې ډیر زیات کرپشن بالکل چلیږي مړه پارځه کې بل د باجوړ چې کم ظلم زیاتې شوی هغه کې ایس یو ډی سی مکمل ملوث دي دا په وینا باندې دا قتل شوی دغه قاری صاحب چې وجلې دي مکمل دغه په صلا باندې شوی دي دا غینه مخکې چې ولکم رور وجلې اوم د هغه ایس ډی سی په صلا باندې شوی ګوره دوی په خپل و چې د کم سړی قاتل په نامعلومه کې راشي نو د قاتل حکومت جوړ شي حکومتي ملګرو ډېر خبره د سرنه کوم خدای یو څو خبرو لراغلی ما چې را پاسه روزه یو قدم شه یو واشه یو موټه شه او دا قسم وکي او دا وعده وکي چې د خپل علاقونه د هر سړی په علاقه کې چرسي شته د هر سړی په علاقه کې پودر خرڅول ولا ایس خرڅول ولا دا مکمل شته خو کلیام قرصي زاد زبم پیجن تاسو بهم پیجن بل بهم پیجن یو چې مړه دا غره زبې نه وېما بل و چې دا داسې زوبا سه د دې سیس خلاف راوځي او خو مضبوط راوځي او خو په قسم راوځي قسم نه دا ایس او پودر دا سيزونه په دې کور درنه وځي خدای شته چې تاسو به خبروم نه تاسو خاندان به پیاختي دا دومره مردار شي دي بالکل رورا دستا خبره ما وې د نمخ کې جړی سی میسی پکې کې شامل دی ورور دغه خلکو په صلا باندې دغه قاری وجل شي ها په پیښور کې 2 پولیس والا چا شهید کړم قسم نه دی پولیس محکمه په خپل شهید کړی دي دا پکې مولویس دي ولی دا به ایماندارو دا به رشوت خوارنه دی به د غلو ملګرتیانې کړي دی به د چرس پودر آیس خرڅولو ولا ملګرتیانې کړي دی به د هغه خلکو خلاف आवाज وجد کړي هغه خلک په غلولي هغه به په منډه کړي ابه گرفتار کړي نن هغه وګوره د تور خور لاندې شو زه چې دا خبره کوم دی کې د پولیس ګناه نشته پولیس کمزوري کړي دي د پولیس چې کومه غټي سټي داس پیان غره دون نه دي ګناګار داس پیانو بسره شپتي مړه 50 پیته سل روپے رشوتي دومره نه زمنګ چې کومه غټي سټي دي غټي डी पी ओ شو डी एस पी شو एस पी شو کوچره دا سم شو نو یې چې د قسم په خدای چې د بسر کې خکر ولې نه غلط قدم چتولې نشي مرزا څه کار دی مړه مرزا ته کورو کار به سي خو زمون غټه سټي ورانی دي د دې سي چوغانو د خلکو ګناه نشته زمون کوچرته ډي پی او زمونږ ډاکټر زید الله ډي پی او صاحب دی ورورا دومره زور لګولې قسم نه چې 50-60 کسانو یو داسې ګروپ جوړ کړي چې په ورځ کې 30-35 مګلران نسی ټارګټ کیلینګ ولا نسی غل نسی ګنکپان نسی اغواکار نسی نو دغه سی ډي پی او په کار د لکه څنګه چې په مردان کې ډاکټر زید الله دی دغه سی ډي پی او په کار دی چې په هر یو ځای کې ټیټ کارو کې د نشي خلاف راوځي د رشوت خلاف راوځي د کرپشن خلاف راوځي نو موږ به نورم مضبوط شو او زه تاسو ته دا یو خبره بیا کوم چې کم پولیس والم پر رشوت ګیرو یا درنه رشوت غوښتو یا رشوت ورکو هغه نه لږ غونډه کلیپ کوي ماته واتس اپ کوي معمولی غونډه کلیپ ته کوي ماته واتس اپ کوي باقی کار زما دی یا تاسو په زول تنګ یا ټارچر کوي یا د باندې بس اساس د ځانه د پیدر لګي پرشرایز کوي دي نو دا غینم یو کلیپ کوي ماته را لګي ما خبره کوله د پیښور کې 2 پولیس والا ورونه شهیدان شوی دي دا ولې شهیدان شو تاسو ته پته شته دا ولې ټارګټ شو په دوی ولې د ګولو باران شو دی ولې وشتل تاسو ته پته ده قسم په خدای د ایماندارو دوی د غلو ملګرتیا نه ده کړې دوی د ګڼکپانو ملګرتیا نه ده کړې دوی د غواکارو ملګرتیا نه ده کړې دوی د آیس چرس پودر خرڅونکو ملګرتیا نه ده کړې دوی حق حلال روزي خپل بچو لګټله نو ویشتل اوس کو دا یو نیم پولیس والا د غل ملګرتیا کوي نو هغه ته پته چې زمای شي چوم مساملو د سبا ما و ما غي ا د خپل یارم والله رشوت ته غاړک دی قسم په خدای پولیس والا ورونو ته ویم چې خدای او قرآن ته وګوره دا سيزونه پرې ده دا لانجې پرې ده را پاسه
دا د معاشرې نه دا ګندګي ختمه کې څنګه چې لکه ډاکټر ډي پی او زید الله صاحب لګیا دی زمونږ ایس چو ارشد صاحب لګیا دی داسې ډېر ایماندار شته دغسې مضبوط انقلب اوس کو زه تا د ملکان ډبر انتظامي ویم نو قسم په خدای چې څومره ملی وي د ټول انټرنیشنل غلا ده وروره دومره غلی دي قسم په خدای چې په لاره کې ټرک نشي تللی ټرک والا نم پیسې وي وروره د سبزی ډاټسن ته د سره نشي تللی د چرګانو ډاټسن ته د سره نشي تللی نو چې دا خلک دوی نه پرېږدي که نه نو چرسو والا به دوی پرېږدي مړه لکه تاسو سوچ وکړئ لیوي والا چې خفه کېږي مه زما ورور ایماندارو ته زه سلام کوم ګڼ کپان یادوم قسم دی کو دوی نه ګوره بره د سبزی ډاټسن تلی شي یا د چرګانو ډاټسن تلی شي یا ته ټرک تلی شي یا ته مزده تلی شي دا خلک د دوی نه نشي تللی ولې سمې لوټ کوي وروره ورکوې به ورته او په څه وایي تاسو ته پته شته وي نمبر ورکا رشوت له نوی نوم دلی دی نمبر ورکا دا پیغام ورسره تا دا کمنټس کړی دی خو بچې ته د الله پوهه کې چې تا ته څه نه وایم خو صرف د دغه سیس خلاف راوتی یم کو په محله کې په کلي کې په هر ځای کې د دې سیس خلاف راوځئ اواز اوچت کې یو موټی شی یو انقلاب غوندې جوړ کې وروره دغه چرس پوډر اپیم هم بقایا په کور درنه وځي پولیسو کو څوک وروره چا سره زیاتې کې د هغو خو ډایرکټ ما تکلیف رالیږي موږ ټول پولیس نه یادو زمونږ ټول پولیس سره کار نشته زمونږ هغه پولیس والا سره کار دی چې کم رشوت خور دی کم زیاتی خور دی کم غلط دی هغه یادو باقي د پاکستان د هر چې کم سیده پولیس والا دی زمونږ د زړه سر دی زمونږ د سر تاج دی چې کم کرپټ دي خدای دې د خنزیر په مرګ مردار کړي هغه خلک دی خدای د خنزیر په مرګ مردار کې چې کم غلط تیر دی ورده غلط استعمال کوي د پاکستان د فوج نام د ادارو نه انټيليجنس نه چې څومره ادارې دي خوپیا هغوی ته ریکویسټ کوو چې په دې ملکان کې یو داسې اپریشنو کې ځکه چې په کې پی کې څومره چرس پوډر آیس خرسیږي دا خوريږي د دې چې کم دنو جر سقاکوټ ته دا پسقاکوټ کې جوړیږي دا پسقاکوټ کې تیاریږي او پسقاکوټ کې کولیام خرسیږي دغه لیوي والا دغه اي سي ډي سي دا ټول په دې کې ملوث دي هغوی ته د باقاعده پیسې ځي هغوی ته د باقاعده بس د میاشتې لکه داسې څنګه سرکاري تنخواه د میاشتې دي داسې دغه خلکو نه سرکاري پیسې دي نو حکومت ته د پاکستان فوج ته دغه ریکویسټ کوو چې خدای قرآن ته وګورئ راشه پسقاکوټ کې یو اپریشن وکړئ دغه خلکو خلاف دغه چرس خرڅونکي دغه پوډر خرڅونکي دغه غواکار دغه چې څومره غلط خلک دي په هغې کې زمونږ لیوي والا مکمل چې څومره انتظامیه ده شریکه ده پکې مکمل پکې شریکه ده وروره دا خبره زه بار کوم بیا کوم قسم په خدای د دې لیوي والا در لاسه بره د سبزی ډاټسن چې سي د هغې نه مویته وي نمبر راکا رشوت لی نه وي نوږدلی وي نمبر راکا وروره دوی په د سبزو والا نه رشوت الي دغه والا نه الي نو د چرسو والا نه بیا نه الي د پوډرو والا نه بیا نه الي د ایسو والا نه بیا نه الي د شرابو والا نه بیا نه الي چې ته د سبزی چې کم رزق ته حلال د هغه نه نمبر په ډوم باندې رشوت الي نو د غلط سړي نه به ته څومره رشوت الي وروره دا چې څومره همدغلته غلي دي پسقاکوټ کې ګڼ کپان دي څومره چرس جوړیږي پوډر خرڅیږي اپیم خرڅیږي آیس خرڅیږي د دې جل د دې بنیاد پسقاکوټ کې پروت دی د پاکستان فوج ته موږ اپیل کوو چې خدای قرآن ته وګوره راشه پسقاکوټ کې اپریشن وکړه چې کم غلط خلک دي د هغوی کورونه ونوړوه خدای دې دغه خلک تباه و برباد کړي آیس پوډر دومره سیوا شوي دي چې په هره محله کې واړه ماشومان په دې آیس ککړ دي د کالج یونیورسټۍ جنکۍ په دې ککړې دي هلکان په دې ککړ دي د ټرک ډریوران په دې ککړ دي قسم دې د خلکو زندګۍ ختمې شوې د خلکو ژوندونه ختم شو چې په یو کور کې د یو نشهي پیدا شو نو د ټول کور زندگی تباه و برباد شو د ټول خاندان زندگی تباه و برباد شو موږ د پاکستان فوج ته دا خبره هم کوو چې په کې پی کې څومره تاڼې دي په کې پی کې یا په پاکستان کې څومره تاڼې دي په هره تاڼه کې د فوج یو وسپۍ د مرزا په کرسۍ کښېني چې د هر چا سره بیا روایه سمیږي او که نه سمیږي چې د هر چا سره یو شان قانون سمیږي او که نه سمیږي بل زموږ چې کم ایم این اګان دي کم ایم پی اګان دي هغه د انټرنیشنل غونډهګیر دي هغه هم انټرنیشنل سمګلران دي هغه هم په دې شي کې مکمل ملوث دي هغوی هم د دې څیز ایجاد کوي کو یو سیچو یو سړی گیر کی چرسی پوډری گیر کی چرس بوسا گیر کی پوډر بوسا گیر کی الکه ایم پی به ډایرکټ ملو کی رو مال د وډ راکړي الکه خدای دې کور او درگاه وران کا په یو وډ ته د خلکو زندگی تباہ کړي د خلکو ژوند تباہ کړي ته خو یو وډ ته ګوري خو د یو غلط سړی وډ درکړو دا غلط سړی معاشره ګنده کوي تباہ کوي ختمي
یو مې چې غټ ټول تالاب زر میان پکې پرې د سمې خو چې یو مردار ورواچې ټول تالاب د تباکو زمانګه ام پیګانو تم ریکوست چې پټانو کې او په دې سيزونو کې دا شپارستونه پرې دي دا په خپل غلط دندې پرې دي زمانګه منېګانو ام پیګانو تنخواه دومره نشته د دوی دومره تنخواه نشته د دوی سره دا ټول مال د حرامو دی انټرنیشنل کرپشن زمونږ مینې ام پی ناظمان دا خلک کوي بیا پسې انټرنیشنل سمګلینګ هم دا خلک کوي ځکه دوی تالاشي نشته د سرکار په گاډو کې وړي او وړي خو کولې عامې ګرځي وروره تاسو ته بس اخره کې دغه یو ریکوست کوم چې د دې سیس خلاف راوځي د دې سیس خلاف جنگ وکړي په خپل کوستاسو په محله کې داسې څوک چې چرس پوډر اپیم قرسي او تاسو په مخامخ نه ورځي نو زما په دې پیج کې زما نمبر شته دا پیج ځان سره لایک کې او په دغه نمبر باندې واتس اپ ته ما د واتس اپ دا غو تصویر راولېږي وې دا سړی سمګلر دی زه بیا د شي زورم ګورم چې دای څنګه نه نيسي زه بیا د ډي پی اوم ګورم او د اس پی د دې ټولو زه ګورم ډي سی میسي چې دای ولې نه نيسي نیولې بیا زما کار د جزې د لپاره څنګه نیسم ماته تصویر راولېږي چې کم سمګلري دا سه سمرم ګندګیر خلک ماته را مخه تکوي زه به دا غزه مقامی تانه ته سوال مينت کوم کو په اړه طریقې اب به زرا چوتو موغه د تور تمبونه شاته کو د خیره سره بل په 30 تاریخ را روان چې کم 30 تاریخ د سید کمال شاه باچا په نگرانه کې د هغه په مشره کې بمنګ د خیره سره په سوات نشاد چوک کې د چرس پوډرو خلاف د ایس خلاف د محمد زاده چا شهید کو د اغوی خلاف دغه انتظامی خلاف دغه کرپ انتظامی خلاف د دې خلاف یو غټ احتجاج کو په 30 تاریخ را روان 30 تاریخ نشاد چوک کې 11-12 بجې به التزان را رسوي وروره په 13 تاریخ د چرسو خلاف د معاشره چا تباہ و برباد کړه د انتظامی خلاف د هغه انتظامی خلاف چې زما په علاقه کې زما د ګل غوند ځوانان وجني او بیا ورپسې برالي کې په پرچا کې چې نامعلوم افراد چې څومره مړي شوي د وروره چې څومره قتلونه شوي او هغه کې په تاڼه کې لیکلي چې نامعلوم افراد نو پوښه چې دغه تاڼه په دغه کې ملوثه ده چې په کومه تاڼه کې پیار شو په پیار کې قاتل نه خولو پاغه کې د قاتل ته نامعلومه لیکلي نو وروره دغه تاڼه وګڼه چې ملوثه ده ستاسو قاتل بل څوک هم نه د هغه تاڼه مرزانه به تاسو کې او د شیچونه به تاسو کې اوبه پکې ملوث یو چې شیچو مرزا پکې ملوث نو ډي پی او او اس پی دا خو پکې مکمل بیا ملوث دي وروره 13 را روان تاریخ ځان سره بالکل په مزغو کې واچوي چې په سوات کې په نشاد چوک کې د انتظامی خلاف د محمد زاده په حق کې د باجوړ قاری صاحب چا شهید کو داغه په حق کې د چرسو د پوډرو خلاف د دې سیس خلاف د جنگ یو اعلان دی په نشاد چوک کې 10-11 بجې او من کوشش کو چې د درنې په شکل پریوزو چې د محمد زاده اصل قاتلانو په دې کې گرفتار شي او زمون چې کم ډیماند دي چې په سکاکوټ کې دی اپریشن وکړي چې څومره چرس پیروشتي پوډر پیروشتي ایس پیروشتي چې معاشره تباہ کړه چې هغه خلک گرفتار کړي دغه غوښتنه موږ د پوج نه کوو په لیوي میوي باندې قسم په خدای کو پسو کې 1% اعتبار زمونږ ځکه دغه خلک ټول ملوث دي دغه ټول ګڼ کپان دي بلکې د چا په زړه څه خواهش وي دلته خبرې کول غواړي لاندې ماته کال میولي کې زما د پیغام مر سره مخ کې شیر کې کو کال چې پیغام ور سره مخ کې شیر کې پر روان 13 تاریخ باندې په سوات کې وروره دغه احتجاج کې ضروری دي ځکه چې انتظامی څومره ظلمونه شروع کړي څومره زیاتی شروع کړي دي څومره کرپشن په دې کې سٹارټ ته بے ګناه خلک وجل کېږي او قاتل ته لیکل کېږي چې نامعلوم افراد او هغه قاتل هم په هغه تاڼه کې شپو ورځ خوريس کې ډکېږي تشيږي وروره نو ردي سیس خلاف رو وتل غواړي کو چې روونه وته نورورا محمد زادم لاړو قارم لاړو سبا بیا بلمري بیا بلمري بیا زمرم بیا تمري یو کو نمرو په نشمرو په چرسمرو په ایسمرو په شرابمرو خاندانم ختميږي نسلم ختميږي پښتون قوم تبا کیږي نشه پکې دومره په تیزه سره روان د خوريږي قسم په خدای چې تاسو تسویم د سید کمال شاه باچا چې کوم امن جرګه ده د هغه سره خپکله کو درېږي وروره نه د چانه وډ غواړي نه د چانه سغواړي بس دغه سیس خلاف راوتی خپل ژوند وقف کړي د عوام د پاره چې د عوام د پاره سر په تلیږي ګرځي وروره دا کرپ خلک ډیر زور ور دي دا چرس پوډر خرڅول ول دومره زور ور دي چې زمونږ ټول پولیس محکمه تباہ او برباد کړه هغه دند نه ټول ځان کړي د خوړلې دا غیر چا پیرته شور دي مونږ تخکاری خو په ورده کې دنه چې کم کسي نو هغه بچا غلامي د سرکار غلام دی سر خوري تنخواه د سرکار نه خو سره دی خو کرپشن ډیر زیات زما
چې کم غیرتی پولیس والے دي چې کم صرف خپل تنخوا سره کار ساتي په ایماندارۍ سره ډیوټي کوي او هغوی ته زما سلام دی. زه قربان شم ستاسو د غیرت نه، زه قربان شم ستاسو د دې ایماندارۍ نه چې تاسو په ایماندارۍ خپله ډیوټي کوئ، او چې کم بې ایمانه دي الله دې تباه و برباد او ذلیل او رسوا ګرځي ټول عمر. دا مې د الله نه دعا ده چې څومره هم چرس پوډر خرڅونکي دي یا الله ته په خپله تروي او ته تباه و برباد کې. او پښتنو ته ریکویسټ کوم چې دا پیغام شیر کې او بیا هم درته وایم چې په 13 تاریخ باندې په نشاط چوک کې 11-12 بجې به التازیري کوي. ډېره زیاته مننه ملګرو، په الله سپارم. د الله په امان.